बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ही दर्स के मंगा टेंसेस वायु। टेंसेस माना ज़माने यानी हर यौ कार च मंग को नो या आगा कीगी या शवेवी नो द यौ ज़माने सर ताल्लुक़ साथी या बागा तेरा शवे ज़माना की शवेवी नो मंग बा आगा पदी टेंसुन की वायु प पास्ट टेंस की यानी तेर शवे ज़माना की आगा का मौजूदा कीगी नो मंग बे पदे प्रेजेंट की यानी मौजूदा टेंस की वायु او کچرته هغه آینده زمانه کې کېږي نو موږ بیا په فیوچر ټینس کې چې دی بیا وایو. بیا په هر یو ټینس کې د دې څلور شاخه دي. په پریزنټ کې څلور دي، په پاست کې دي، په فیوچر کې. په پریزنټ کې یو انډیفینټ دی، یو کنټینیوس دی، یو پرفیکټ دی، یو پرفیکټ کنټینیوس دی. دغه رنګې په پاست کې انډیفینټ، کنټینیوس، پرفیکټ او پرفیکټ کنټینیوس. دغه رنګې فیوچر کې انډیفینټ، کنټینیوس، پرفیکټ او پرفیکٹ کنٹینیوس. انڈیفینٹ مانا مطلق. په دې ټینس کې مونږه هغه کارونه چې کوم دی هغه ذکر کوو کوم چې په موجوده زمانه کې وي خو د یو زمان سره تړلي نه وي. لکه مطلب هغه زمونږ د روزمره زندګۍ یو معمول وي. لکه مثال مانه څوک تپوس وکړي ته څه کوې، زه ورته ویم زه ګاډی چلوم، یا زه سبق وایم، یا زه حیاتي کوم، یا زه ټیلري کوم، زه ډرایوینګ کوم وغیره څه کوم. نو چې ما نه کله تپوس وکړي او هغه زما د دې زمانې د موجوده زمانې معمول وي، موجوده زمانه کې زه کوم، نو دا موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. او دغه رنګې که د یو کار زه اوس شروع کوم، مثال ما تخته پاک راواغسته او دا تخته صفا کوم، نو د هغې نه مخکې ما ته څوک ووایي ته څه کوې، زه ورته وایم چې زه تخته صفا کوم، نو دا به زه په پریزنټ انډیفینټ کې وایم. خو که بیا زه ما شروع شوم دا کار مې جاري که، یا زه ډوډۍ ته ناست یم او ډوډۍ خورم، څوک راته وایي ته څه کوې، نو زما کار کنټینیو دی، جاري دی، نو دا به زه په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې وایم. بیا که چېرته ما ډوډۍ وخوړله یا تخته مې صفا کړله، زما کار پرفیکټ شو، مکمل شو، دا به زه په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وایم، ځکه موجوده زمانه کې کار پرفیکټ شو. او که چېرته زه دا تخته صفا کوم یا ډوډۍ خورم او په دې کې زه جاري یم پکې، نو دا کنټینیوس دی. او دا پرفیکټ کنټینیوس دی. پرفیکټ کنټینیوس په څنګه وي، کنټینیوس په څنګه وي. که زه عام ووایم چې زه ډوډۍ خورم، لګیا یم ډوډۍ خورم، نو دا پریزنټ کنټینیوس کې موږ یادوو. او که چېرته زه دې سره دا ووایم چې ډوډۍ خورم خو ورسره وخت ذکر کوم چې د 10 منټو نه ډوډۍ خورم، یا د 1 بجې نه ډوډۍ خورم، یا د سهار نه لګیا یم ډوډۍ خورم، نو بیا دا موږ په پرفیکټ کنټینیوس کې ذکر کوو. همدغه رنګې په همدې ترتیب به موږ سره پاست ټینس کې هم انډیفینټ کنټینیوس، پرفیکټ او پرفیکټ کنټینیوس وي، او همدغه رنګې په فیوچر کې هم. د یو ټینس د تفصیل لپاره انشاءالله موږ بله ویډیو کې ستاسو مخې ته راځو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.